د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لوري اویا راستنې شوې کورنۍ له حرفوي زده کړو څخه فارغ او کاري وسایل ورکړل شول. له حرفوي زده کړو څخه دغو اویا تنو ته چې نارینه او ښځینه ګډونوالو د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مرزق، د کډوالو چارو رئیس انجنیر شاکر الله شاکر، د کار ټولنیزو چارو رئیس د لوري ورته کاري وسایل او خام مواد ورکړل شول. د لغمان ولایت د کډوالو چارو د رئیس شاکر الله شاکر د معلوماتو له مخې د حرفوي زده کړو دا پروګرام د IRC مؤسسې په مرسته د نویو راستنه شویو کورنیو لپاره برابر شوی چې د قرغې ولسوالۍ اویا تنو پکې ګډون درلود. نوموړی زیاتوي دا پروګرام په شپږو میاشتو کې بشپړ شو چې پکې 15 نارینه او 15 ښځینه وو. په خامکدوزۍ او د سولري برېښنا د ترمیم په برخه زده کړې او مهارتونه ترلاسه کړل. دغه توضیح موږ د IRC موسسې په همکارۍ او د کار عمر اجتماعي په تخنیکي همکارۍ باندې تقریبا اویا راستنیدونکو کورنۍ ته د حرفوي زده کړې وي چې په دې جملې څخه 15 زموږ خورګانې چې هغې ته د خامکدوزۍ او د ګلدوزۍ شپږ میاشتنی ټریننګ ورکړل شوی او نن ورته عملاً هغه تجهیزات چې دوی ته پکارېدل هغه ورته ورکړل شوی. په ضمن کې 15 ځوانانو ته چې د راستنیدونکو کورنیو غړي دوی ته موږ د حرفوي زده کړې د سولر برېښنا په جوړولو کې او د موبایل په ترمیم کې دوی ته ټریننګ ورکړی و چې دوی ته هم هغه وسایل چې دوی ته د بادن پکارېږي، یعنې که دوی خپل یو دکان خلاصوي نو دغه تجهیزات موږ دوی ته ورکړل عملاً. د شاکر په وینا نن ورته د فراغت د سندونو ترڅنګ د اړوند حرفي کاري وسایل هم توزیع شول ترڅو په وسیله یې راتلونکي کې ځانونو ته د کار او بار زمینه برابر کړي. د ولایت مقام د دفتر رئیس فرید احمد مرزق د IRC مؤسسې څخه وانه کړه چې په دې ولایت کې نویو راستنه شوو ته د کار د پیدا کېدو په برخه کې زمینه برابر کړي. نوموړي دا ډول پروګرامونه ګټور په ګوته کړل او د زیاتېدو غوښتنه یې وکړه. باید ویل شي چې دغه 4 میاشتني پروګرام څارنه د لغمان د کار عمر اجتماعي ریاست لوري ترسره شوې ده.